محترم مرګري د ګونګي د طلاق باره کې پوښتنه کړې ده چې ګونګي به څه رقم طلاق واقع کوي او ورکوي به او د ګونګي طلاق رجعي وي که مغلظه وي. محترم قاری صاحب، ګونګي شخص د طلاق په اشاره سره په څو شرایطو سره واقع کیږي. که چیرته دا شرایط نه یو شرط هم پکې نه وي نو بیا به د ګونګي طلاق نه واقع کیږي. د شرایطو نه اول شرط دا ده چې اشاره به طلاق ورکون کې ګونګي شخص دا پیدایشي ګونګي وي، یعنی کوم ګونګي چې هغه په اشاره سره طلاق ورکوي اول شرط دا ده چې دا پیدایشي ګونګي وي. که پیدایشي ګونګي نه وي کم از کم د په ګونګي توب باندې یو کال به چې تیر سوی وي، دا یو شرط. دویم دا اشاره چې هغه اشاره به په خلکو کې معروف وي، معلومه وي چې دا طلاق ته مراد ده، یعنی ګونګي چې په کوم اشاره سره طلاق ورکي دغه اشاره په خلکو کې معروفه او مشهور وي. دریم د اشاره په وخت کې به د ګونګي د خلینا یو आवाज به ور سره وځي لکه د عادت موافق. ګونګي چې کله څه اشاره کوي نو د आवाज سره له خلینا باسي. نو دریم شرط دا ده چې د ګونګي د طلاق ورکولو د اشاره په وخت کې د ګونګي د خلینا به چې څه الفاظ اوزي. څلورم د اشاره ورکولو په وخت کې ګونګي به چې لیکلو باندې قادر نه وي. کچیرته ګونګي په لیکلو باندې قادر وي نو په اشاره سره طلاق نه واقع کیږي، لیکلو تبع اعتبار ده، بیا به د ګونګي طلاق هغه په لیکلو سره واقع کیږي، په اشاره سره به نه وي. او دا خبره ده هم واضحه وي د څلورو شرایطو سره. کچیرته دغه اشاره د یو طلاق وا په وخت ورکولو یعنی په یو عدد باندې دلالت کوي نو بیا به یو طلاق وي، کدوو نو دو به وي، کدری وي نو دری وي، کدوو نو دو طلاق دي، بیا تجدید نکاح ته ضرورت ده، یا به رجعي وي که عدت تیر سي. عدت تیر سي یا نکاح ته دیو که دواوی نو د عدت تیریدون مخکې به خالی رجوع ته ضرورت وي. او که درې اشاره وکولې یعنی درې عدده دا بدري طلاق به حسابيږي، بیا به طلاق مغلظه حسابيږي. نو معنا دا که یو اشاره و یو طلاق، که دوه اشاره و دو طلاق، کدري راغلي نو بیا به طلاق مغلظه حسابيږي، په اول دو شر سره به طلاق رجعي حسابيږي. د دې لپاره موږ سره حواله عبارتونه دي. اولنه شامی دریم جلد صفحه 241 دی وی او اخرسه د ګونګي طلاق هغه طلاق واقع کیږي ولو طارئا اندام للموت، کچیرته همیشه ګونګي وو، ګونګواله لوړکیواله نوي تر غټواله پورې دی ګونګي وو. و به یفتا وعليه فتصرفاته موقوفه واستحسن الكمال اشتراط كتابته باشارته. ما په دویم شرط کې دا ویلو چې ګونګي ته بلیکل نه ورزي، که ګونګي ته لیکل ورتل د ګونګي په اشاره سره طلاق نه واقع کیږي، هغه به صرف بلیکل معتبر وي. المعهوده فان تكون كعباره الناطق استحسانا. قول اندام الموت قيد في طارئا فقد قال في البحر فعلى هذا اذا طلق من اعتقل لسانه توقف فان دام به الى الموت نفذ وإن زال بطل. قلت وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل لوتها لعدم نفاذه قبل الموت وكذا سائر عقودي ولا يخفى ما فيها من الحرج. بيفتعل لك وقدر مرتاشي الامتداد بسنة. کچیر د داسې ګونګي او چې پیدایشي ګونګي نه نو ما په شرایطو کې یو شردا ویلو چې کم از کم باید یو کال ګونګي خو وي. دلته دی وای وقدر مرتاشي الامتداد بسنه چې یو کال پورې خدای ګونګي وی بحر. وفي ترخانيه عن النابع ويقع طلاق الاخرس بالاشاره. یا نابع لیکي چې د ګونګي طلاق واقع کیږي خو بالاشاره په اشاره سره. ويريد به الذي ولد واخرس او ترى عليه ذلك ودام حتى صارت اشارته مفهومه. مخکم په ما په شرایطو کې ویلي چې ګونګي د په اشاره سره طلاق واقع کیږي خو شرط پکې دا او سیده اشاره به د خلکو په مخ کې معروفه وي، مشهوره وي. دی وای اشاره مفهومه والا لم يعتبر.
واستحسن الكمال حيث قال وقال بعض الشافعي ان كان يسن الكتابه لا يقول طلاق بالاشاره. ما په شرایطو کې ویل ک ګونګی ته لیکل ورتلل نو په اشاره سره طلاق نه واقع کیږي بلکې کتابت ته غوي لاندفاع ضرورت بما هو ادل على المراد. ځکه لیکل سدي دا په خد دلالت کوون کده د اشاره نه من الإشارة وهو قول الحسن وبه قال بعض مشايخنا. قلت بل هذا القول تصريحا بما المفهوم من ظاهر الرواية. ورپسې عبارت کې لیکي ففي کافی الحاکم شهید معنا سو فإن كان الأخرس لا يكتب کو ګونګې د سي ګونګې او چې لیکل نه ورتلل وکانه له اشاره او د سي اشاره کوله په طلاق کې تعرف في طلاقه چې په طلاق کې مشهوره وا و نکاحي او په نکاح کې مشهوره وا و شرائه و بيعه فاغشتلو خرڅولو کې فهو جائز بامغه اشاره دا کافی کیږي طلاق واقع کیږي نکاح او اغشتل خرڅول. وان كان لم يعرف ذلك منه او شك فيه فهو باطل. دا ورسته عبارتونه هم دي ګڼ عبارت اور باندې مزمرات هم حواله اور باندې ورکړی دا بیا لیکي اخر کې وطلاق المفهوم من شرط اذا كان دون ثلاثه ک یو اشاره و یو عدد دوا فهو رجعي بیا طلاق رجعي دا كذا في المزمرات عن الهنديه او کچې تدری عدد اشاره وکوله نو بیا به طلاق مغلظه وي خصب مکمل ختمه وي حتى تنكح زوجا غیر مسرب وي فقط والله اعلم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.